بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن یو ډیره مهمه موضوع باندې چې د بحث کوو، هغه دا چې څنګه کولی شو د موبایل سکرین د کمپیوټر سره شیر کوو. مطلب خپل موبایل چې دی په کمپیوټر کې څنګه استعمال کوو، د کمپیوټر نه څنګه کنټرول کوو. نو راځو دې لپاره چې دی یو اپلیکیشن دی چې د ویسر په نوم باندې. دغه ویزر اپلیکیشن تاسې به دا په کمپیوټر کې انسټال کړئ او ورسره چې دی دا به تاسې په موبایل کې هم انسټالوئ. لکه اوس وګورئ په موبایل کې هم موږ انسټال کړی دی. دلته وګورئ دا په موبایل کې هم دی. اوس دا موبایل ما کنیکټ کړی دی. تاسې کولی شئ چې دا وګورئ. دلته ګورئ دا ما کنیکټ کړی. تاسې کولی شئ چې په هر یو اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. نو تاسې په اسانۍ سره کولی شئ چې دا موبایل استعمال کړئ د خپل کمپیوټر نه په ډېرې ښې او اسانه طریقې سره. اوس تاسې دلته ګورئ زه ځینې اپلیکیشن یې تاسو اوپن کوم. لکه اوس راځو دلته مثال زه غواړم دا میسج چې دی دا اوپن کوم. میسج باندې مې کلیک وکړ چې دا څومره میسج یې موږ ته راغلی دي. دغه میسج یې موږ کولی شو چې دلته وګورو. همدارنګه چې دی زه کولی شم چې مطلب دغه کم اپلیکیشن دی زموږ دا فول سکرین کو. ګورئ میسج چې دی موږ ته دا اوپن شو. همدارنګه کولی شو چې دا د منځ بټنو دې ځینې کلوز کو. په دې طریقې سره دا مو کلوز کو. همدارنګه کولی شو چې دا اوس مکمل دا اپلیکیشن دې ځنه ختم کړو. دغه بټن وهو. کله مو چې دا ووهله هغه کمې اپلیکیشن چې موږ سره رن پاتې دلته هغه رن اپلیکیشن یې کولی شو موږ په اسانۍ سره اوس دې ځنه ختمې کړو، پاکې کړو. ګورئ دا بټن چې ووهو کمې اپلیکیشن چې موږ سره رن پاتې دي دا کولی شو په اسانۍ سره دې ځنه ختمې کړو. همدارنګه راځو مثال تاسې یو بل څه اوپن کوئ کولی شئ دې ځینې اوپن کړئ. مثال غواړئ چې پلی سټور اوپن کوئ یا بل کم داسې اپلیکیشن تاسې استفاده کوئ. اوس راځو د دې د سکرین شیر کولو طریقې ته. هغې نه مخکې که چېرې تاسې موبایل کې به تاسې دا ویزر اپلیکیشن چې کوم دی دا به انسټال کړی وي. ګورئ موږ سره دا انسټال دی. د دې لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې وي. تاسې باید د هغه نه ډاونلوډ کړئ. دا به اوپن دا مو چې کله اوپن کړ دا به ډاونلوډ کړئ. دا به اوپن کړئ او نیکسټ به کلیک کړئ. نیکسټ نه مخکې چې دی تاسې به لومړی په کمپیوټر کې هم چې دی څه وکړئ دا خپل اپلیکیشن چې دی دا به تاسې رن کړئ. په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. کله ما چې ډبل کلیک وکړو دا به رن شي. رن نه وروسته تاسې اوپن ډیولپر آپشنز ګورئ دلته چې دا ډیولپر آپشن دا آف دی. تاسې به دې باندې کلیک وکړئ. اوس به لاړ شي ډیولپر آپشنز ته. دا به آن کړئ. بیا به دې کې تاسې لاندې راشئ. تاسې به پکې پیدا کړئ یوز بي ډیباګینګ. دا مو چې پیدا کړه دا به آن کړئ. کله مو چې دا آن کړ او یوز بي کیبل به تاسې په موبایل کمپیوټر سره به کنیکټ کړی وي. د یوز بي کیبل له لارې تاسې به دا کنیکټ کړی وي. که کار یې ونه کړ لومړی ځل تاسې به کیبل وباسئ. کیبل مو چې ویسته دوباره به کیبل واچوئ. نو کله مو چې کیبل دوباره واچوه نو تاسې به اوس دلته وګورئ چې دلته هغه د هغې اپشن د موبایل اپشن راغی انډرایډ ډیوایس. دا چې دی دا د آیفون دپاره دی. که آیفون وصل کوئ نو آیفون هم کولی شئ چې وصل کړئ. نو بیا به تاسې چې دی په موبایل کې چې دا کوم اپلیکیشن دی دغه دا به کلوز کړئ. دې ځای نه کولی شئ چې نور یې کلوز کړئ او راشئ دې ځای نه چې دی په څه باندې ویو ډیوایس باندې کلیک کړئ. کله چې په دې ویو ډیوایس باندې کلیک وکړئ نو ستاسې د موبایل کې چې کوم سکرین دی د موبایل دا به شیر شي د کمپیوټر سره او کمپیوټر کې به تاسو ته
شو کېږي. اوس تاسې کولی شئ چې په کمپیوټر کې چې دی همدغه کوم چې تاسې سکرین شیر کړی ډېر په اسانۍ سره د موز له لارې چې دی په کمپیوټر کې تاسې استفاده وکړئ او استعمال یې کوئ. نو ډېره اسانه او ساده طریقه ده. اوس تاسې کولی شئ چې په دې کې هر یو اپلیکیشن ستاسې خوښ وي ډېر په اسانۍ سره یې استفاده کولی شئ. دا و د ویډیو د موبایل سکرین چې د کمپیوټر سره د شیر کولو طریقه. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي.